سلامونه مهرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ باسته. په دغه ویډیو کې د سګرټ د پرېښودلو ځینې اسانه لارې چارې تاسو ته موږ درښیو. نو خدای دې وکړي چې د سګرټ په پرېښودلو کې دغه لارې چارې تاسو سره مرسته وکړي. د سګرټو د زیانونو په اړه خورا ډېر معلومات خپاره شوي دي. ساینسي څېړنې شوي دي، روغتیا پالانو خلکو ته په ځلونو د سګرټو د زیانونو په اړه خبرې کړي دي، او حتی په مذهبي کتابونو کې د عقیدوي لحاظ سګرټ او نور نشهیي توکي بد او ناروا ګڼل شوي دي. خو په سګرټو باندې د اخته کس لپاره سخته چاره ده چې سګرټ پرېږدي، او یا هم د دغو ډاکټرانو، مشاورینو او مذهبي مشرانو په خبرو عمل وکړي، ځکه چې روغ د کس لپاره دا خبرې کافي نه دي، بلکې د هغه ته د داسې لارو چارو ورښوول اړین دي چې پر مټ دې وکولی شي سګرټ په اسانۍ سره د تل لپاره پرېږدي. دلته ځینې لارې چارې موږ تاسو ته په نوبت سره وایو. لومړی د آرام کولو هڅه. ډېر خلک سګرټ د ذهن د آرامولو او د پام د اړولو لپاره څکي، خو که دغه خلک ځینې آرام عادتونه ترسره کړي نو هم به یې ذهن ورسره آرام شي او د سګرټ څکلو ته به مجبور نه شي. وروستیو څېړنو ښودلې چې یوګا یا بل داسې تمرین چې ذهن ورسره آراموي د سګرټو په پرېښودلو کې ګټور ثابتېدلی شي. دویم د سبزیجاتو او میوو کارول. د بیپیلو پوهنتون د څېړنو له مخې د سبزیجاتو او میوو خوړل په سګرټو روږدي کسانو سره مرسته کوي ترڅو د پاکو میوو او سبزیانو په څېر خواړه وخوري او د تل لپاره له سګرټو څخه ډډه وکړي. ورزشي کلب ته تلل. د ورزش کولو پر مهال په بدن کې نیکوټین کمیږي، ځکه چې د زیات وزن د پورته کولو پر وخت له مغزو نه د سیروټینونو، ډوپامینونو په څېر کیمیاوي مواد خارجيږي، او له دې سره د انسان په زړه او ذهن آرامي راځي او د خوښۍ احساس کوي چې دا وخت د سګرټ څکلو هوس یې کمیږي. مراقبه یعنې چوپتیا ته پناه وړل. د یوې څېړنې په اساس مراقبه یا په چوپتیا کې پاتې کېدل سړي سره د سګرټو په پرېښودلو کې خورا زیاته ګټه کوي. حتی که څوک هم نه غواړي چې سګرټ پرېږدي، خو چې په مراقبه کې کښېني نو سګرټ یې هیر شي او بیا ډېره موده د سګرټ څکلو هوس نه ورولېږي. د رخصتۍ په ورځ د تفریح هوډ. په 2014 زیږدیز کال کې د یوې څېړنې په ترڅ کې په ډاګه شوې ده چې هغه خلک چې د اونۍ په بهیر کې تفریح ته وخت ورکوي او بیا د کار د پیلولو په ورځ سګرټ څکول پرېږدي، نو یاد خلک په دې بریالي کېږي چې د تل لپاره د سګرټو سره ترخه خدای پاماني وکړي او مخه ښه ورته ووایي.